کو تاسو غواړئ چې ملایکې ستاسو په مجلس کې کینی او کله چې ستاسو یو مشکل راشي او حاجت هم راشي ملایکې دې ستاسو مدد وکړي او کله چې تاسو ناجوړه شئ نو ملایکې دې ستاسو تفوس له راشي او کله چې تاسو چېرته په سفر باندې لاړ شئ نو ملایکې دې ستاسو تلاش وکړي. نو دې باره کې حدیث کې یو عمل راغلی دی، هغه عمل چې څوک کوي نو ملایکې د دغه خلکو له تفوس له ورځي په وخت د بیمارۍ کې او ملایکې د دغه خلکو مدد کوي کله چې د دوی په څه مشکل کې راګیر شي او ملایکې د دوی تلاش کوي کله چې دوی ورک شي چېرته او ملایکې د دوی په مجلسونو کې کینی. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي او دا حدیث امام احمد راوړی دی په صحیح سند سره. ابي هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ان للمساجد اوتادا، یقینا د جماعتونو لپاره میخونه، یعنی بعض خلق د جماعت سره دومره تعلق ساتي لکه ستن او میخ چې د خیمې لپاره ضروري، دغه شان د خلق د جماعت سره کلک تعلق ساتي. یعنی څنګه چې بغیر د میخ او بغیر د ستن نه خیمه نه ودرېږي، جماعت نه ودرېږي، دغه شان دغه خلق د جماعت آبادونکي خلک، یعنی د جماعت سره تعلق لګېدلی، جماعت سره زړه لګېدلی، جماعت سره مینه محبت دی، جماعت کې مجلس کوي، ناسته کوي، ذکر و اذکار کوي، قرآن تلاوت کوي، درس و تدریس کوي. نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د دغه خلکو په باره کې چې الملائکة جلساؤهم، د دغه خلکو په مجلسونو کې ملایکې کینی. دویم ان غابوا یفتقدونه، که دغه خلک چېرته په سفر باندې لاړ شي ورک شي جماعت له یو څو ورځې رانشي نو ملایکې د هغې تلاش کوي، ملایکې په هغې پسې ګرځي چېرې دا څه شولو. او دریم و ان مرضوا عادوهم، که چېرته دغه خلک ناجوړه شي نو ملایکې د دوی تفوس له ورځي په وخت د ناجوړتیا کې. او ان کانوا فی حاجة اعانوهم، او که دغه خلکو څه حاجت راشي، ضرورت راشي، مشکل ورته رافیق شي نو ملایکې د دوی مدد ته حاضرېږي او د دوی مدد کوي. یعنی کوم خلک چې د جماعت سره تعلق ساتي، د جماعت سره مینه ساتي، جماعت کې ناسته کوي، جماعت کې ذکر و اذکار کوي، درس و تدریس کوي، د علم په مجلسونو کې کینی، په مسجد کې او په جماعت کې، نو ملایکې د دغه خلکو سره یو د دغه خلکو په مجلس کې کینی. دویم که دغه خلک ناجوړه شي ملایکې تفوس له ورځي. دریم که دغه خلکو څه مشکل او حاجت راشي نو ملایکې د دوی مدد کوي. او څلورم که دغه خلک چېرته ورک شي نو ملایکې د دوی تلاش کوي، ملایکې په دوی پسې ګرځي، د دوی معلومات کوي.